که چېرته یو چا په چا باندې په زوره روزه وخوړله نو په چا کفاره ده؟ اول به محترمه دا واورو چې کفاره ستا پې باندې که نسته ده، بیا به دا واورو چې په چا ده. محترمه د مونږ حنفي فقها داسې وایي په کتابونو کې، وایي که چا په چا باندې په زوره روزه وخوړله، اوبه یې ور واچولې په خوله کې، یا یې داسې یو بل مشروب شی ور واچو، خو روزه یې په زوره پې باندې وخوړله، خوله کې ور واچولې، هغه تېرې کړلې، نو دلته دغه سړي باندې څه یې ملا خوله کې اوبه ور واچولې، یا یې پیریني ور واچوله، یا یې پیپسي ور واچوله، یا بل شی ور واچو، تېرې که، نو په دغه سړي باندې کفاره سته ده که نسته ده؟ محترمه د مونږ حنفي فقها وایي، لکه علامه ابن العابدین شامی رد المختار کې دا ذکر کړې ده، دې سره یوه بله مسله هم ذکر کړې ده چې د جمعات اکراه په حالت کې، نو محترمه بیخي په ده باندې کفاره نشته ده وروره. نو چې کفاره نشته ده، تا دغه سوال چې په چا باندې دی، په یو هم نسته ده، نه په هغه باندې هغه ګناه وکړله چې ولې په ده روزه ماته کړله، اما کفاره په چا سته ده نه وروره. الله دې ښه لره کامیاب